څه وکړي دي په 2 کالو کې د اسلامي امارات په راتګ سره څه شوي دي که لږ خپل فعالیتونه راته ووایي. حامدا و مصلیا بسم الله الرحمن الرحیم. هلیکوزی صاحب دغه موضوعات یو څه پیچلي وي. ځینې خلک نه غواړي چې خپل ځان کم وښیي. ډېر هر څوک د اشتیاق لري چې خپل ځان لوړ وښیي. ادارات هم زیاتره داسې وي که نه، تغییرات و تبدیلات چې راسي یا انقلابونه راسي، زیاتره وخت خلک ځینې البته په هغو مخکې کسانو باندې یا په مخکې مدیرانو پر هغوی انتقادونه کوي، ځان لوړ ښیي. اوس 2 کاله خو دا معنا چې موږ د فتحې نه وروسته یعنې څه کړي دي، خو موږ باید حقیقتونه ووایو. بلکل د قضاوت به ملت ته پرېږدو، خلکو ته چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره مخکې د فتحې نه څه رقم وه او اوس څه رقم ده، کار څومره ورته کېږي، مثلا خلک څومره خدمت کوي. موږ یو کار کړی دی دلته، کوم چې مسلکي کسان وو، ژمن کسان وو، هغوی موږ د ځان سره ساتلي، بلکل په داسې سترګه ورته کتلي لکه موږ، لکه د موږ ورونه. نو لاسته راوړنې یې هم پرېږدو، ملت ته معلومیږي، خلک خبرېږي چې څه شوي په د 2 کالو کې. تخنیکي او مسلکي برخه د تاسو څه کوئ، څه کار باندې بوخت یاست؟ دا ډېر ښه سوال دی. د موږ کار دا دی، راځم تاسو سوال ته، چې موږ باید بشري نیرو وروزو، نوي ځوانان وروزو. مخکینی چې دي هغه هم ورونه دي، خو اوس ډېر کوشش کوو چې نوی نسل وروزل شي او د دوی دپاره بیا موږ کار پیدا کړو. د موږ هدف دا دی که نه، چې د کار په بازار کې کوم مشکلات، کوم ستونزې دي، مثلا د بشري نیرو په هکله موږ باید هغوی ته مسلکي کسان وروزو. کومه برخه کې تاسو روزئ؟ څو برخې لرئ؟ ځکه دغه برخه هم مهمه ده. ډېره ښه خبره ده. موږ په 9 رشتو کې تعلیم ورکوو ځوانانو ته. دا 9 رشتو کې څه کولی شئ چې راته ووایئ؟ ځکه کومې رشتې؟ مثلا زراعت دی، د کمپیوټر تکنالوژي ده، ژورنالیزم دی، اداره و حسابداري ده، ماشین دی، تخنیک دی. داسې مخکې ورځه تر 9 پر دې موږ په سایټ کې شته، ټولې رشتې هلته مشخصې شوې. نو هېوادوال کولی شي چې رشتې وګوري. په دې رشتو کې څومره مسلکي ځواک لرئ چې دلته په درس ورکوي، تدریس کوي ورته؟ موږ د 4351 استادان لرو موږ. ډېر ښه. 4351 دا په ټول افغانستان کې دي؟ نور ادارې لرئ تاسو؟ په ټول افغانستان کې او په 255 ولسوالیو کې موږ فعالیت په ولسوالیو کې هم امارتونه لرئ؟ بله. 302 علمي مراکز لرو موږ. نو چې دغه تشکیل ټول راټول کړو دا تعداد جوړوي تقریبا شاوخوا 8,200 د موږ محصلین او متعلمین. بله، محصلین او محصلین او متعلمین د موږ تقریبا 80,000 شاوخوا. 80,000 شاوخوا کې دي. 950 داسې شاوخوا. ډېر شاګردان یا محصلین هم لرئ. راځو دې ته چې څومره وخت دې ته زده کړه ورکول کېږي دې کسانو ته چې دې ته بیا فارغېږي؟ دا تعلیمي برخه په 3 کټګوریو باندې تقسیم شوې ده: 15 کلنه، 3 کلنه او 2 کلنه. نو یعنې 10، 11، 12، 14، 14 او 10، 11، 12 او 14 او 14. ښه، یعنې 12 فارغ هم تاسو نیسئ؟ او بلکل یې نیسو، ځکه 14 او 14 ته یې نیسو. که هغې ته بیا څنګه زده کړه ورکوي؟ په برخې د هر چا رشته خپل د خوښې ده چې د خوښې په رشته کې کار کوي، که نه چې 12 نه فارغ شوی د هغې رشتې بېلې دي؟ و د خپلې خوښې ده. هغه چې د 10 صنف نه راشي خو مشخص دی، او دا چې د 12 نه راشي موږ ته مثلا کانکور معرفي کوي یا داوطلبانه راځي، نو هغه 14 او 14 کې چې هر رشته دوی انتخابوي په هغو کې موږ امتحان څوک راتلی شي تاسو ته؟ هر څوک راتلی شي. ممانعت نشته؟ هېڅ مشکل. لایحه شرایط مو څه دي؟ لایحه شرایط څه شی چې د لوړ زده کړو اصول دي هغه د موږ هم دي. څه دي مثلا؟ که یو څوک راځي تاسو ته ثبت نام یا نوملیکنه کوي، کوم شرایط باید ولري؟ موږ فقط نمرات به ولري، مثلا دغه محل یا خو د کانکور د ازموینې د خوان هم تاسو ته راځي، معرفي کېږي، 12 نه فارغ شو، تخنیکي زده کړه هغه دغه ټاکلې د معاون د انجینرۍ مثال راځي تاسو سره کې کار کوي، همدا یې برخه ده راځي هغه کې. یو دا چې مثال عام خلک چې 12 نه فارغ شوي دي، 1 کال 2 کاله تللی دی یا چکر وهلی یا نه دی یا د پوهنتون ته هم دی کامیاب شوی، هغه څنګه کولی شي چې تاسو سره داخل شي؟ بلکل داسې پروسه ده موږ لکه د کانکور پروسه.
کوم شیان چې مثلا خود هغه خو جزئیات دي کنه چې مثلا یو څوک لوړې زده کړې کوي باید کوم شیان دي د سره وي مثلا هغه اسناد د بکالوریا اسناد د سره باید وي مثلا تذکیره ولري د ریاست تایید ولري نمرات ولري ترانسکریپت نو دغه شیان دي هغه موږ ته غواړي امتحان تناخلو که کامیاب شو جذبوي کني نو یعنی تاسو بیا ځانګړی امتحان بیا هم لرئ که کنکور نه راشي ته خو نه لرو که څوک آزادانه راځي موږ امتحان لرو دلته دغه د کانکور ازموینې په شکل چې اخیستل کیږي پوښتنې سوالات ازموینې د خوا نه ورکول کیږي که تاسو خپله نه خو هغه ازموینې راکوي موږ ته ښه نوي څه پلان کې لرئ چې نوي مراکز جوړ کړئ د زده کړو دپاره او که نه بالکل د موږ خو اوس په 255 ولسوالیو کې فعالیت دی موږ غواړو چې د افغانستان هر کنج و کنار ته د پروسه د تخنیکي مسلکي زده کړو ورسوو یوه طرحه جوړه کړې ده موږ غواړو چې د مجاهدین هم مسلکیان شي ځکه دوی په 10 کاله کې د درس د تعلیم او تعلم نه لرې پاتې شوي وو نو هغوی هم موږ غوندې موږ هم دوی غوندې ټول یو د بل سره د ارمانونو هم شریک دي نو کوشش کوو چې هغوی دپاره مې یوه طرحه موږ جوړه کړې هغه انشاءالله تطبیق څنګه طرحه ده چې هغوی به څه وکړي زیاتره کیدای شي هغوی کې بیخي ښوونځی نه یې لوستی او داسې طرحه ورته کار پرې روان دی کله چې تکمیله شي انشاءالله د تاسو سره شریکوو که داسې عام خلک هم همداسې پیدا شي لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د اسلامي امارات صفوفو کې هم داسې کسان شته چې مثال زده کړې نه دي کړي 12مه پورې یا تر دغسې کسان عام خلکو کې هم پیدا کېږي نیسئ شته بالکل نو اوس فعلا دا طرحه چې ده د مجاهدینو دپاره ده نو چې کله دا تطبیق شي وګورو چې د څومره نتیجه یې څه رقم ده مثبته ده منفي ده کوم کمبودات لري څه رقم یې ورپوره کړو نو وروسته خو بالکل د موږ ګوره دا ملت ټول د موږ ورونه دي دوی د موږ سره ډېری کسان د نوښتونه یې کړي دي بالکل په هیواد کې ګڼ شمېر ځوانان دي چا یو څه جوړ کړي چا بل څه د دغو را جذبولو دپاره مو څه شته دقیقه خبره ده او ما خو مخکې د خبره ته وکړه چې موږ او یعنې اوس وخت کې نظام موږ پالیسي داسې شی ده د ټول امارت په نمایندګۍ خبره نه کوم زه د خپلې ادارې په نمایندګۍ خبره کوم موږ ته ټول ځوانان داسې دي هغوی که په اداره کې دي که نه دي د موږ ورونه دي بالکل موږ د ځان سره تفاوت نه ورکوو بالکل اوس ځینې کسان دي چې مثلا د ښوونځي شاګردان دي خبره همدغه ځواب ته راځم یا ځینې څوک داسې دي چې په کور ناست دي حتی ښوونځی هم نه دی لوستی خو ځینې داسې یو نادر څه یې را جوړ کړي نوښت یې کړی دی چې هغې ته هر څه یعنې زموږ تاسو یوه معیانه خبره ده چې ګوته په غاښ کېږي سړی بالکل الکو زه هم دغو ځواب ته راتلم دا لږ مې اوښت ځکه وخت کم و په دې سمه ده په دواړو سترګو نو مخکې مې چې خبره درته وکړه چې ټول د موږ ورونه دي نو هر ورور سره سړی فکر کوه که نه نو هغوی هم د موږ وروران دي موږ یې را جذبوو موږ غواړو دوی د تاسو د رسنیو د لارې موږ اعلان ورته کوو چې هر نوښت او خلاقیت او ابتکار دوی کړی وي موږ یې په خدمت کې یو د موږ څنګه د تاسو سره ځان یوځای کړي څنګه په څه رقم راشي آیا کومه شمېره ده ستاسو د لحاظه یا ستاسو کوم ځانګړي ادرسونو ته ورشي یا راشي مسلکي زده کړو ادارې ته دلته عارض شي څه وکړي موږ خو په ټول افغانستان کې یو په ټولو ولایاتو کې موږ تخنیکي او مسلکي زده کړو عملیاتونه لرو هلته هم تللی شي په ولسوالیو کې چې د موږ تخنیکي مسلکي لیسې دي یا انسټیټونه دي هلته هم تللی شي د موږ ویب سایټ هم کتلی شي د ټویټ په نوم باندې خو تاسو ته معلومات شته دی الحمدلله نو د موږ واتساپ شمېره مثلا ټویټر او هر څه هلته شته ټول معلومات کولی شي موږ سره تماس ونیسي د موږ شمېرې هلته شته خپله د ما شمېره شته ده د نور رئیس صاحبانو د ټولو شمېرې د موږ په ویب سایټ کې شته ډېره زیاته مننه وروستی پیغام دی څه دی مننه کوم الله مو ساته پیغام مې دا دی چې د موږ اول هدف د افغانستان آزادول و دویم هدف جوړول دي خو جوړول په لرګي نه کیږي نه په سوټي کېږي باید خلک زده کړې وکړه ډېر تمرکز او فوکس پر همدې وي که خویندې دي که ورونه دي هغه مشکلات به حل شي انشاءالله مشکل به نه وي مشران متوجه دي مشران خویندې لري لوڼې لري زه مشران پېژنم چې په کورو کې درسونه روان دي دا اوس هم نور ورونه هم پېژنم هغه انشاءالله تحریم به لري ډېره مننه له تاسو څخه